د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د ښاروالۍ په مالي لګښت د یو کانکریټي سړک او د 2 کیلومتره ویالو چارې بشپړې شوې. د جلال آباد ښاروالۍ مسولینو په دې اړه په جوړ شو مراسم کې ویل چې په دغه پروژو څخه د پاسه 9 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او چارې له ټاکل شوې مودې وړاندې بشپړې شوې. همدارس زیاته کړه چې سکهال د داخلي عوایدو 290 میلیونه افغانۍ بودیجه به د تیر په توپیر په بشپړه توګه د کال تر پای پر غنیزه پروژو ولګوي. د کال د ختمه پورې باندې چې زمونږ 290 میلیونه انکشافي بودیجه وه دا به په ټول ښار کې مصرف شي. دا په تیرو کلونو کې بیخي ریکارډ دی. همیشه به بودیجې زمونږ 50% 40% مصرفېدلې او نورې به پاتې کېدې نورو کلونو ته یا به یو طرف او بل طرف ته تللې. الحمدلله سږ کال به دا بودیجه ټوله مکمل مصرف شي انشاءالله. نورې پروژې هم راځي. تاسو هم غوښتنه دا ده چې خپل ټکسونه تاجیي او د جوازونو درکه د صفایي د درکه ښاروالۍ سره په هره برخه کې هماهنګ اوسئ، ځکه دغه سړک تاسو ګورئ چې عملا د ښاروالۍ په بودیجه باندې تقریبا 9.4 میلیونه افغانۍ او په بودیجه دا همدغه د ښاروالۍ پیسې وي. د سیمې خلکو د دغه پروژو د پلي کېدا په اړه خوښي وښوده او له ښاروالۍ څخه د دوی په سیمه کې د یو شمېر نورو سړکونو او پلچکونو د رغونې غوښتنه هم وکړه. دا سړک چې ښاروالۍ جوړ کړي یو هغه ښاروالۍ له مخامخ جوړ کړي دې نه موږ ډېره مننه کوو او ډېر ښه کار یې وکړي او همدغسې کومکونه راوړي او دغه پلونه پلچکونه ورته جوړ کړي. ډېر مشکلات دي. غواړو چې دا سړکونه جوړ شي، د خلکو ته کار پیدا شي. خلک بیخي بیکاره دي، خلکو ته کارونه نشته، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. د جلال آباد ښاروال بیا په خپلو خبرو کې خلکو ته په سیمه کې د نورو رغنیزو پروژو د پلي کېدا د ډاډ ورکولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د دولت مالیات دي پر خپل وخت تحویل کړي. موږ ستاسې دا خواهش کوو چې د ښاروالي د مامورینو او د امیر سره په عوایدو په جمع کېدو کې تاسې همکاري وکړئ او ستاسې په هر خدمت کې د امکاناتو په صورت کې موږ حاضر یو انشاءالله الرحمن. هغه کار د جلال آباد ښاروالۍ مسولین وایي د ملګرو ملتونو یوې څانګې تازه په جلال آباد ښار کې د 50 پروژو منځوري ورکړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د دغه ناحیې ترڅنګ د جلال آباد ښار په یو شمېر نورو ناحیو کې هم د ځینو رغنیزو پروژو چارې پیل شي. دوی همداراز د تیر په پرتله د ښاروالۍ په رغنیزو پروژو کې د شفافیت د زیاتوالي ډاډ هم ورکړ او له ولسه یې هم په دې برخه کې د اړینې مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.